حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې 2.5 کال عمر خو اتفاقی ده، خو څوک وي 3.5 کال عمر ده، څوک وي عین حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام لیدلی و. دغه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته چا وویلې؟ دا څوک چې ورته ویلې؟ څوک تعبیر په مشرک سره کوي، څوک په یهودو د مدینې منورې سره کوي. یو ورته ویلې چې دا تاسو نبی تاسو ته هر شی درخی، حتی الخراء د قضای حاجت طریقه هم درخی. دیغه خبیث په د خبره کې مقصود تنقیص رسول الله صلی الله علیه وسلم و. دا څنګه نبی د چې په جوابي چي کې مغږیږي؟ حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په اسلوب حکیم سره جواب ورکړي. دا د استهزاء په استهزاء باندې نه حمل کوي، ګواکې لکه رښتیا چې پوښتنه کوي. داسې جواب ورکوي چې هغه دغه سائل په نظر کې کوم شی نقصان معلومیږي، دا ورته ثابتوي چې دا کمال د نقصان نه ده. او موږ ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر شی راښولی دي. ښوون کمال ده که ترک؟ خو د ښوون کمال ده. حتی داسې تام ښوول چې د قضای حاجت نه نیولې تر ایمانه چې څومره احکام دي ټولې راته ښوولي دي. د قضای حاجت په وخت کې موږ ته دا ویلي دي چې قبلې ته په غایتو په بولو کې به نه مخامخ کېږئ. دا یې راته ویلي دي چې په ښي لاس به استنجا نه وایې. دا یې راته ویلي دي چې کم تر 3 تیږو نه به استنجا نه وایې. دا یې راته ویلي دي چې په ګندګي او په اډو کې به استنجا نه وایې. اوس دلته یو نفس د تیږو د استعمال خبره راغله. استنجا بالحجاره، په تیږو استعمال. بل عدد ذکر شو چې د 3 نه په کمو تیږو به نه وي. دی وی چې دا قول د اکثر اهل علم د صحابه مبارکینو او د دوی نه چې شاته کوم علما راغلي دي. وی چې استنجا په تیږو کفایت کوي اگر که په اوبو استنجا ونه وي، خو څه وخت چې په تیږو باندې اثر د غایت صفا شي. دا د سفیان ثوری، د ابن مبارک، د شافعي، د احمد او د اسحاق مسلک ده. دغه کې به د عدد خبره پرېږدو، عدد به وروسته په دا دوم کې بیا ذکر کو. دلته دا خبره چې استنجا په تیږو چې د موږ تاسې صحرایي زندگی کې خلک قضای حاجت چې کوي نو په لوټو ځان صفا کوي، په دغه اکتفا کیږي که نه؟ استنجا په اوبو فرض ده که نه؟ خبر په دغه ځای کې ده. نو یموږ مسلک دا ده چې که محل د نجاست تر قدر د درهم زیات نجس و، بیا استنجا په اوبو فرض ده. ام المؤمنین نور ښځو ته وی چې زه د سړیو نه شرمیږم، خپلو خاوندانو ته ووایئ چې په اوبو د استنجا وایي. پیغمبر علیه السلام عادت مبارکه دا و چې د تیږو د استعمال نه وروسته بیا یې په اوبو استنجا ویله. حضرت علی کرم الله وجهه بیا وی خپل وخت کې ګورئ مخکې خلکو خو چې اوبو نه استعمالولې صرف په تیږو اکتفا کړه، هغه خو خوراک دومره کم و او بې ترکاری و، پاڼې به اکثره خوړې چې قضای حاجت به کلک و لکه پچې. د پچو په شکل قضای حاجت چې یوه یا 2 پچې انداز سړی وکړي محل نه نجس کیږي، که لږ وي هغه په تیږه صفا کیږي. او تاسو خو انما تسلطون سلطه، تعبیر د تعبیر د خود دین مسله ده. تاسو خو سوټه کوي. د قضای حاجت چې نرمیږي د ترکاریو په برکت، چې سړی پوست خوراک وکړي نو هلته هغه طعام خوړین شي په معده کې، بیا قضای حاجت هم نرمي. او چې پاڼې خورې یا د کیکرو پلي خورې، ترکاري نه وي ورسره، نو هغه خوراک هضمه کول هم ډېر مشکل وي، قبض شي. بیا هغه قبض ګندګي د انسان دومره کلکه شوي لکه پچه. نو هلته حضرت علي صاحب هم ترغیب ورکوي. خو موږ مسلک دا ده چې استنجا په اوبو وروسته تر استنجا په تیږو باندې عام اوقاتو کې مسنون ده. فضیلت د قرآن عظیم شان ثابت ده.
اهل قباء په باب کې فيه رجال يحبون ان يتطهروا چې الته پښتنه وشو تاسو کوم عمل کوئ چې خدای پاک تاسو دا صفت کړي دوی ورته ویل نحن نتبع الماء الحجاره موږ اوبو تابع کو په تیګو په یاول په تیګو استنجا وایو بیا په اوبو وایو ترغیب دی قرآن هم ثابت ده د احادیث مبارکه هم ثابت ده خو فرضیت نه فرضیت په هغه صورت کې دا چې هغه محل تر قدر د درهم نه زیات نجس وي نو بیا اوبو استعمالول فرض نو اول مقام دا ده چې سړی دواړه استعمال کی یو واري تیګه یا لوټه استعمال کی ورسته اوبو استعمال کی غاټ د فضیلت ځای دغه ده که بیا بالفرض که په دوه کې په یو اکتفا کړه یا صرف اوبو استعمالوله یا صرف لوټه استعمالوله بیا په دغه کې کوم یو بهتر ده بیا د اوبو استعمال بهتر ده خو بعد الاستبراء چې پرون هم خبره وکړه ځکه چې استبراء نه وي او داس وچ شوی نه وي استنجا خو ممتنوع ده تر تیګو نه اوبو بیا بهتر دی ولې په تیګو د نجاست تقلیل راځي او په اوبو بالکل قلع راځي بویم ختمیږي خو په اوبو چې سړی صرف استنجا وایي په اوبو د لوټه نه یې بهتره خو طریقه دا شوه خو بعد الاستبراء نو دا معنی چې سړی بولې وکړي بیا به دستي استنجا نه وایي څه به انتظار کوي د څه انتظار نه بعد نطر لکه نختیزل چې موږ تاسې ورته ویو د عورت په 3 واره کم از کم داسې د بیخ نه دا ګوته په کراش کوي تر سره پورې چې څومره رطوبات وي پکې چې دا ټول وځي بولې وکړې څه ساعت به انتظار وکړي د څه ساعت انتظار نه بعد چې لوټه نشته کاغذ نشته چې استعمال کی بیا به نطر وکړي 3 واره به د خپل ذکر ونښتېږي چې یقین شو چې نورې بولې نه دي پکې پاتې دي هغه نه بعد به بیا استنجا په اوبو ووایي او که صرف استنجا پر تیګو ویلې وه نو که محل د قدر د درهم نه کم و نو جائز ده اکتفا په هغه باندې هم صحیح کېږي اعلی پر دواړو جمع کول دي دوم مقام بیا د اوبو د استعمال ده دریم مقام بیا د تیګو ده خو په هغو کې دغه خبره شته که تر قدر د درهم زیات نه و نو صرف په تیګو باندې هم اکتفا کېږي اکتفا دا اول باب کې د استنجا په نفس په تیګو کې خبره شوه اوس د عادت په لحاظ لکه هلته خو هم راغله چې حضرت سلمان فارسي رضی الله عنه وویلې چې موږ د دغه نه پیغمبر علیه السلام منې کړي یو چې کم تر 3 تیګو نه موږ استنجا وایو ظاهر خو بیا د 3 لزوم لازمیږي اوس په دغه باب کې دا ذکر کوي چې نه ادا د 3 خبره لازم نه ده حضرت پیغمبر علیه السلام د خپل حاجت لپاره ځي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې خادم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده صاحب سواک والنعلین والوساده د دې په مفاخرو کې دا ذکر کیږي چې لوی خدمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دغه چپلکې مبارکه به د حفاظت کوه چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم به چپلکې مبارکه وایسته د براواخسته د سبید الله سو ته ورواغسته یا به پلستونی کې کېخوي چې کله به پیغمبر علیه السلام جګېدو د په خپل لاس مبارک باندې دغه قدمو مبارکو ته ورفو کولې او بالغ په ګرځو د پیغمبر علیه السلام سره مسواک د اوبو به ګرځو کله به کنکای ژای د اوبو د پاره دا ور سره ګرځو نو حضرت ابن مسعود ته وی پیغمبر علیه السلام چې ما ته 3 تیګې راوړه زه چې بیا استنجا وکم شاګرد نه چې دای په خوشاله کیږي خپه کیږي نه د خدمت مطالبه سړی کړی شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې مطالبه کوي 3 تیګې ماته د استنجا د پاره راوړه دوی زه وګرځېدم تیږې مې 3 نه کړې پیدا 2 مې تیږې پیدا کړې یو مې وچ خوشایه پیدا کړه لکه لد د خره دا مې چې ورته راوړه دا 2 تیږې ور واخیستې هغه بل خوشایه چې لد د هغه وانه خست چې دا خو نجس ده هغه مسله وروسته را ذکر کیږي باب کرایت ما یستنجا به اب بیا التبس تشریح کو دلته نبی رسول الله اکتفا په 2 تیږو وکړه په 2 تیږو باندې اوس کوای څوک دسی ویي چې خو درې متیګه د پیغمبر علی السلام خپل بیا وراخستی حضرت ابن مسعود 2 تیږي راوړي یو لد
خو لدی وغورځوه دوه تیږې د ده نه واخیستې بله تیږه د ده د یغ ځای نه وراخیستې وایي نه دا احتمال هم نشته ولې که په یغه ځای کې خپله تیږې وای بیا د ابن مسعود نه ولې غوښتې اوس نو امام شافعي صاحب دغه دا نور ائمه وایي تسلیس واجب ده لکه انقا چې واجب ده صفا کول تسلیس هم واجب ده درې تیږو نه کم تیږه استعمال نشته ځکه هغه مخکې حدیث ته چې نبی علیه السلام منې کړي موږ د دې نه چې کم تر درې تیږو به نو چې هغه د درې دواله واجب کی د دغه نه دی جواب کی چې هغه درېمه تیږه نبی علیه السلام په خپله بیا وراخیستې ده موږ وایو چې نه تسلیس نه ده واجب تنقیه واجب ده صفایي د محل واجب ده خو تسلیس مستحب ده بلکې ایثار مستحب ده محل نجس ډیر و په درې تیږو هم نشو صفا څلورمې تیږې ته ضرورت راغی چې څلورمه تیږه استعمال کړه محل خو صفا شو اوس په پنځمه ورسره یو ځای کې چې اطاق تقوا راشي ایثار راشي تنقیه واجب ده که په درې نه صفا په څلورو به صفا کوي خو ایثار مستحب ده چې په څلورو تیږو نشو په څلورو تیږو خو اکتفا صفا شو لیکن پنځمه به د ایثار لپاره مستحب ده استعمال یې موږ وایو چې دا تسلیس واجب نه ده مستحب ده ولې یو خدا حدیث چې نبی علیه السلام په دوه تیږو اکتفا وکړه بل حدیث مبارک راځي حضرت المؤمنین وایي چې نبی علیه السلام ویلي څوک چې قضای حاجت طرف ته ځي درې تیږې د ځانه سره وړي فانها تجزئه علت اکتفا وکړه غالبا درې تیږې اکتفا کوي اوس که په درې اکتفا نه وه څلور به استعماله نو په پنځه به استعماله خو که په یوه تیږه اکتفا راغله دوه درېم بیا ولې ضرور شي بل حدیث مبارک ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج څوک چې استنجا وي طاق دی که چا دا کار وکړو خو ډېره ښه که نه یې څه ګناه نشته څه ګناه نشته واجب چې پاتې شي بیا ګناه ده که نه ده معلومیږي چې تسلیس واجب ده دا امر استحبابي ده من استجمر فلیوتر من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج بیا څه ګناه منع نشته نو دغه روایت په دغه سند کې د ابي اسحاق شاګرد اسرائیل راغلی ده چې موږ وګورو حدثنا هناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق دغه روایت د ابي اسحاق نه د نورو شاګردانو په واسطه باندې راغلی نو ابو اسحاق قیس ابن ربيع په دغه شکل دغه حدیث د ابي اسحاق نه نقل کړی دا تایید د رجحان د دغه کې چې د اسرائیل روایت راجح ده یو حافظه ډیره وه بل مؤید موجود هغه د قیس هم دغه روایت نقل کوي او دغه نور روایتونه هم ډیر راغلي دي عن عبد الله نحو حديث اسرائيل وروى معمر وعمار ابن زريق عن ابي اسحاق عن علقمه عن عبد الله قالت دي اسرائيل ان مخکې ابي اسحاق د ابي اسحاق نه مخکې ابي عبيده هغه د حضرت عبد الله ابن مسعود نه د معمر او د عمار ابن زريق په روایت کې عن ابي اسحاق د ابي اسحاق نه مخکې استاد د ابو عبيده په ځای باندې علقمه راغی فرق په دغه ځای کې شو عن عبد الله دغه روایت زهير هم د ابي اسحاق نه نقل کړي خو د ابي اسحاق نه پورته عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابيه اسود ابن يزيد عن عبد الله دو واسطه د عبد الله ابن مسعود د مابین کې بیا راغله زكريا ابن ابي زايد هم د ابي اسحاق نه نقل کړي عن عبد الرحمن ابن يزيد عن عبد الله وسنو ابي اسحاق ډیر شاګردان په دغه ډیرو شاګردانو کې د ابي اسحاق نه پورته په دې کې اختلاف ده چې آیا ابي عبيده ده كعلقمه ده او ابي عبيده ده كعبد الرحمن ابن اسود ده صرف یو ده كعبد الرحمن ابن اسود بي عن ابيه دو واسطې دي نو ځکه دوی چې په حدیث کې استراب ده امام ترمذی ما په دغه کې پښتنه وکړه د خپل استاد محترم امام بخاری نه چې په دغه روایتو کې کوم روایت راجح ده د فیصله ونه کړه
د هغه نه مې اول پوښتنه وکړه د ابي اسحاق نه چې کوم روایت د حضرت عبدالرحمن ابن مهدي نه چې امام دارمي ورته ویل کېږي هغه هم د جرح د تعدیل امام ده د عبدالله ابن عبدالرحمن دارمي نه مې چې پوښتنه وکړه هغه څه جواب رانه کړ بیا مې د امام بخاري نه روایت نقل کړ هغه هم څه جواب رانه کړ خو د امام بخاري خپل رایه داسې معلومیږي چې حدیث د زهیر د ابي اسحاق نه چې پورته بیا واسطه عبدالرحمن ابي الاسود عن ابيه د هغه غوره ده ولې په بخاري کې د دغه روایت نقل کړی خو امام ترمذي وی چې اما رایه ده چې نه په دغه ټولو کې حدیث د اسرائیل او د قیس چې د ابي اسحاق نه راغلی او پورته د ابي اسحاق نه ابي عبیده ده او صحابي حضرت عبدالله ده دغه روایت راجح ده د ما په نظر ځکه دا خو اصح ما په الباب ذکر کوي دغه روایت نه نقل کو ولې اسرائیل اثبت ډیر ده حافظه ډیره مضبوطه ده او بل متابع موجود ده بیا امام ترمذي وی زهیر د ابي اسحاق نه چې روایت نقل کړي چې بخاري خو هغه روایت قبول کړي دا وی دا ډیر قوي نه ده ولې د زهیر شاګردي د ابي اسحاق په اخر عمر کې شوی او ابي اسحاق په اخر عمر کې مختلط شوی او حافظه پر کار نه کوه زهیر په خپل پینپتی خر راوي ده خو شاګردي د ابي اسحاق نه په اخر عمر کې کړی ده د دغه وخت روایت ته ډیر اعتبار نشته او احمد بن حنبل وی چې حدیث د زائده او د زهیر نه واوریدو بیا نو پروا مل رجبل چانه دی بخي وانه وره هغه بیا بیرته د زهیر توثیق ذکر کوي به هر تقدیر مساله دا شو چې د تیګو استعمال کې تسلیس د نور ائمه پرای واجب د مخ پرای باندې مستحب او مسنون عمل ده که په یو تیګه اکتفا وشوم زما پاره ده تسلیس نه د واجب خو که په درې اکتفا و نه شو څلورم استعمال کړم ایثار مستحب د پنځم بیا استعمالي که په دوه اکتفا وشوم ایثار مستحب د دریمه به استعمالي خو دا درې چې ذکر شوی دي چې نبی رسول الله کړه چې کم تر درې نه باندې غالبا په درې اکتفا کې دي غبر روایت وجنه چې په انها تجزئه نو درې چې ذکر شوی دي غالب اکتفا په بنیاد باندې ذکر شوی دي لزوم د درې نشته باب كراهية ما يستنجى به وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا حفص بن ياسين عن داود بن ابي هند عن شابع عن قمطر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن وفي الباب عن ابي هريره وسلمان وجابر بن عمر رضي الله عنهم قال ابو عيسى وقد روى هذا الحديث اسماعيل بن ابراهيم وغيره عن داود بن ابي هند عن شافعي عن قمة عن عبد الله انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله الجن الحديث بطوله فقال شافعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالراس ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم من الجن وكان روايه اسماعيل اصح من روايه حفص بن ياسين والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهم. اوس استنجا چې په تیګو ده خصوصیت تیګو نه ده شرط هر شی چې منقي صفا کون کوي خو په څو شرطو تیګه دی نه وي تیګه ده لوټه ده چینه ده نور امور دي روا ده خو په یو څو شیانو نه اول په روایت کې چې راځي حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام ویلي په خشایو به استنجا نه وایي او په اډو کې به نه وایي د خشایو نه ټول نجس شیان مرادي صرف خشایه د غوا نه ګورې رجع په بعضې روایت کې راځي اماخ کې چې برجع او بعظم رجع دا معنی هغه مردار حالت ته چې ګرځېدلی وي که د انسان ګندګي د وچه ده ته اوس استنجا وایې ځان صفا کوې په دغو هم نشي صفا کولی که د نورو حیواناتو ګندګي دم چې وچه ده په لنده خو هسې صفایي نه راځي په دغو باندې نه نو په ګند شي باندې اول صفایي نه راځي دوم عظام چې ذکر کړه اډو کې او په یخ کې بیا علت ویلې فإنه زاد اخوانکم من الجن دا د پیریانو خوراکه ده نو مطعوماتو ته ورغی چې د خوراک په شي به استنجا نه وي په نجس شي به استنجا نه وي د خوراک په شي به استنجا نه وي
په محترم شي به استنجا نه وي. د جومات خاوره د جارو یې کړه چې د باندې واچوله، په دغه خاوره باندې به اوس استنجا څوک نه وایي. دا محترمه ده. د زمزم په اوبو به استنجا نه وایي. ګوري اوبو دي، خو د زمزم اوبو محترمې دي د ټولې دنیا تر اوبو نه. د زمزم په اوبو باندې به استنجا نه وایي. کپړه، رخت، څادر ده، په دغه به استنجا نه وایي. مال متقوم چې قیمتي دی، یو شی قیمت لري، په دغه به استنجا نه وایي. کاغذ څنګه ده په دغه استنجا. کتاب پاڼې دي، دغه کاغذ تر د کتاب په پاڼو په دغه استنجا څنګه ده. څوک چې دینی مضمون چې ویب کې لکه علم تفسیر، علم حدیث، فقه، اصول، عقاید، په داسې کتابو په پاڼو باندې خو استنجا ممنوع ده. خو که غیر شرعي کتابونه وي، لکه دا د انګریزیو کتابونه، دا د فلسفې د منطقو کتابونه، په یغو روا. بعض علما وي په یغو روا، لیکن مختار قول دا ده چې نه، په یغو هم نه ده روا. د منطق خبر ده، لیکلې په چا ده؟ دا حروف ابجد دي که نه؟ حروف هجا چې ورته الف با تا سا جم، چې دا ماده د قرآن هم ده، دا ماده د حدیث هم ده، دا ماده د فقه هم ده، دا ماده د ټولو کې لیکل خو په دغه حروف راځي. دا حروف په خپله محترم دي. منطق دا ټکي ته چې وګورم، منطق میم ده، نون ده، توی ده، قاف ده، دا حروف محترم دي په خپله که نه؟ د دغه وجه نه په دغه کاغذ چې داسې لیکل شوي دي، نو په دغه باندې هم ناجایز دي. سپین کاغذ چې موعد د کتابت لپاره ده، قابل د لیکلو ده، لیکل نشته، په دغه سپین کاغذ ده، په دغه باندې استنجا جائز ده که نه؟ نه. دا هم محترم ده. د قرآن او د حدیث د فقه د لیکلو قابلیت شته پکې. اوس نو که کوم شی داسې و چې متقوم ده، قیمت لري، هم محترم ده، لیکن که هغه قطع شو د بل شي نه او تقوم لار ختم شو، بیا استعمال جائز ده. دا خیاطان نه دي، اوس دغه رختونه دي، خو مال متقوم ده، په دغه استنجا زیاد مال ده، ناروا ده. لیکن دی چې دغه رختونه سکڼي، هلته نږدې کنکۍ ټوټې پرتې وي، په هغو ټوټو بیا استنجا ویل دا جایز دي. مال متقوم نه ده. دا نن سبا چې کوم کاغذ تشناب ورته وي، کاغذ تشناب، خو کاغذ ورته وي، په دغه استنجا څنګه ده؟ وایي په دغه روا ده. ولې؟ یو خو هغه کاغذ نه ده چې د لیکلو استعداد وي پکې، په دغه خلک لیکل نه کي. دوم دا ده چې که څوک مال متقوم، خو دا هغه د خرڅېږي. وایي استنجا چې په دغه ویل کېږي، دا دومره غټ شی چې په 10 روپۍ ده، په دغه ټول باندې استنجا ویل کېږي، که دومره ټوټه ته راپرې کېږي، چې دومره راپرې شو، هغه بیا مال متقوم ده. دا څوک خرڅوي بیا اخلي. لکه هغه کپړه چې خیاط پرې کړه، دا دومره ټوټې چې پرتې دي، اوس تقوم لار ختم شو، د پرې کېدن د وجې نه لار ختم شو، استنجا په روا ده. دغه خو وایي نه موعد للکتابت ده او نه مال متقوم ده. اوس دغه شی ده، ټول بسته ډبای ده، مثلا په 50 روپۍ باندې، خو دغه نه چې دا یو کاغذ راواخلې، دا تقوم لار ختم شو، نو یې څوک اخلي نه خرڅېږي. نو داسې شي باندې بیا استنجا ویل چې د جایز ګرځي. ضمناً بله خبر، حضرت ابن مسعود رضی الله عنه وایي چې په دغه خشیو او په اډو کې استنجا ناجایز ده، ځکه پیغمبر علیه السلام وویل چې دا د تاسې د ورونو د مخلوقیت په لحاظ او د مکلفیت په لحاظ، خو پیریانو نه مکلف دي، د پیریانو خوراکه ده. دلته اوس څو خبرې دي. اول خبره ده چې د پیریانو خوراکه، خشایه څنګه د پیریانو خوراکه ده؟ راو ذکر شوی دی. اډو کې څنګه د پیریانو خوراکه ده؟ نو څوک داسې وایي چې خشایه د حیواناتو خوراکه ده او اډو کې د پیریانانو خپله خوراکه ده. لکه موږ تاسې چې انسانان زندگی کوو محسوس یو، د موږ تاسې چارپایان هم محسوس دي. ګوره خپله پیریان محسوس دي، دې حیوانات هم دغسې حیوانات خدای پاک پیدا کړي دي چې هغه هم غیر محسوس دي. نو د حیواناتو خوراکه خشایه،
او د دې په خپله خوراکه هډوکی او څوک وي د میږه اوزه غوا چې وخوري د هغه نه خوشایي جوړیږي. اوس نو که وربشې خوړلې دي خوشاییو نه خدای پاک بیرته پیریانو ته هغه وربشې پیدا کوي، هغه اصل بیرته راجع کیږي. که غنم یې خوړلې دي غنم، که جوار یې خوړلې دي جوار، هغه شی ورته دوی ته بیرته پیدا کیږي، د خوراکه هغه ده. او د هډوکي خوراکه څوک وي د هډوکي خوراکه زبېښل. د هډوکی دا خاص کر د پښې هډوکی چشن چې وي سروی د شورواو د مزغو نه ډک وي، خلک یې په خوله راوزبېښي. پیریان صرف دغه زبېښل کوي. څوک یې دا بویول لکه میګتون دغه خوراکه ده، څوک یې نه. د پیریانو خوراکه چې هډوکی ذکر شوی، په هډوکي بیرته خدای پاک دوی ته غوښه شنه کوي. لیلة الجن کې چې پیریانو نبی علیه السلام ته شکایت وکړو د خوراکي، چې ته الله ته سوال وکړه چې زموږ دپاره خدای پاک د خوراکي بندوبست وکړي، نو نبی علیه السلام ورته وویلې کوم هډوکي چې تاسې پیدا کړئ، خو حدیثونه اوس دوه قسمه دي، چې بسم الله نه یې په ویلی شوی اب بیرته ډک وي تاسې ته د غوښې نه، هغه غوښه به تاسې خورئ. او که بسم الله په ویلی شوې وه بیا به نه غوښه نه وي. خو بل روایت بیا داسې راغلی چې کوم هډوکی چې تاسې پیدا کړئ چې بسم الله نه یې په ویلی شوی، په یغ به تاسې چې بسم الله په ویلی شوي وي، په یغ به تاسې غوښه پیدا کړئ. او چې بسم الله نه یې په ویلی شوي، په یغ به نه وي. تطبیق محدثین دا کوي چې بسم الله دوه وخته ده، یو د ذبح په وخت کې ده، یو د خوړلو په وخت کې ده. د ذبح په وخت کې بسم الله لازمي ده، د خوړلو په وخت کې د تبرک شی ده. موږ تاسې چې شمایل شریف شروع کوو چې پیری د شیطان د کافر او شیطان د مسلمان سره یو ځای شو، چې د شیطان د مسلمان ډنګر وولې چې مسلمان خوراک کوي بسم الله ووایي. اوس نو دلته د خوراک په وخت کې چې بسم الله ویل شي، دغه هډوکي کې بیا د شیطان برخه نه پاتې کیږي. پیریان خو د دغه قبیلې نه دي، د پیریانو برخه بیا نه پاتې کیږي. خو هغه اول چې علالۍ د ذبح په وخت کې چې بسم الله ویل شي، خو مال حلال ګرځي، برکت کې پیدا کیږي، تاسو ته بیا په هغه کې غوښه پیدا کیږي. دغه نه دا ثابت شو چې پیریان وجود لري. فلاسفه انکار کوي، دا خبره غلطه ده. دا ثابت شو چې پیریان خوراک کوي، چکا کوي، جما کوي، توالد و تناسل په دې کې راځي. او دغه پیریان مکلف دي کنه؟ قرآن وی چې مکلف دي، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خو دغه پیریان چې په شریعت پایبندي ونه کې عذاب شته ورته کنه، او چې پایبندي وکړي جنت شته ورته کنه. د عذاب خبره هم اتفاقي ده چې که چیرې د ایمان رانوړي بیا خدای پاک جهنم ورکوي. د جهنم سره خدای پاک وعده کړې ده چې زه به ډکوم من الجنة والناس اجمعین. نو خو پیریان هغه د جهنم ته ځي. د جنت په باب کې اختلاف ده چې د دوی مؤمنینو ته جنت شته که نه. څوک وایي چې نه. کله چې حشر کې حساب کیږي، حیوانات هم خدای پاک را ژوندي کوي. په حیواناتو کې چې چا په دنیا کې یو په بل ظلم کړی، ښکارور او وزه جګر شوي، بهکرو یې ویلي، په قیامت کې به انتقام واخلي. خو نور حیوانات جنت و دوزخ ته نه ځي. کونو ترابا حکم ورته وشي، ټول خاورې شي. ځکه ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر به وایي چې کاشکې زم خر او سپی وای، خو چې انسان نه وای، زه به هم اوس خاورې شوی وم. نو څوک دا وی چې پیریانو ته حکم د ترابا وشي، نور جنت نشته ورته. دا د جهنم نه خلاصېدن بس دا د دې عوض شو د نیک عمل. او نور مفسرین بیا دا وی چې نه، چې مکلف دی په عبادت، او جهنم شته د نو عمل دی وجنه، نو جنت هم شته د نیک عمل دی وجنه. قرآن عظیم شان د جنت د حور بیان چې کوي، لم یتمثهن انس قبلهم ولا جان. په جنت کې د دنه مخ کې د خپل میړه نه مخ کې بل انسانم جما نه ورسره کړي، بل پیریم نه ورسره کړي. خو معلومیږي چې په جنت کې پیریان هم شته. دیم د جنت ته مکلفیت ذمہواری ده، مکلفیت ادا کړی چې د مخالفت په وخت کې عذاب ورکول کیږي، نو د موافقت په وخت کې به ثواب ورکول کیږي. صرف سوال دا ده
چې دلته ابن مسعود رضی الله عنه وی په لیلة الجن کې نبی علیه الصلاۃ والسلام سره زوم چې پیریانو نه دی راغی بیا دا خبره وکړه چې یو شکایت وکړه چې د موږ خوراکه نشته دا ورته ویل چې خدای پاک په اډو کې تاسو ته غوښه پیدا کوي یو ورته ویل چې خو په اډو کې خو د تا امتیان استنجا وایي نو نبی علیه السلام ویل چې ګوره دغه نه بعد به استنجا نه پوي دا د دې خوراکه ده خو دعوه دا شو چې زوم ورسره هلته بل حدیث مبارک کې راځي چې د ابن مسعود د زوی نه نقل ده چا پوښتنه کړې چې تا پلار لیلة الجن کې د پیغمبر علیه السلام سره موجود و د ویل نه کوی دا خو به د موږ د خاندان د مفاخرو نه و ابن مسعود نه یو روایت کې نقل ده چې هیڅوک هم نه و ورسره د نبی علیه السلام سره نو جواب دا ده لیلة الجن یعنی پیریانو ته پیغمبر علیه السلام په شپه کې ورتګ شپږ وارې شوی یو وارې په مکه معظمه کې چې اول وار پیښه شوه صحابه نو په خبر پیغمبر علیه السلام چاته حال نو ویلی د شپې ورک شو صحابه دومره ورخطا و چې دا ټوله شپه په سرګردانۍ تېره کړه کانه اغتیله او استتیره چې چیرې چا شهید کړه که څه په وشوه چې سهار خوا را نږدې شوه چې ګوري چې پیغمبر علیه السلام د غره د طرف نه را روان ده دوی خپل خوف اظهار وکړه ده ورته ویل زه پیریانو ته ورغلم بیا یې بوتله د هغو د قدمو نشانونه یې وروښوه دوم وار بیا په مکه معظمه کې حجون علاقه کې دریم وار بیا په مکه معظمه کې په غرو د مکه معظمه کې دریم وار بیا په مدینه منوره کې جنت البقیع ایدره مبارکه کې څلورم وار مدینه منوره کې د باندې د مدینه منورې په حدودو کې شپږم وار په سفر کې په اول وار هیڅوک هم نه و ورسره په دا مابین درې وارو کې حضرت ابن مسعود رضی الله عنه ورسره و او په مدینه منوره کې د ښار د مدینه منورې نه د باندې حضرت زبیر رضی الله عنه ورسره و د سفر په حال کې حضرت بلال رضی الله عنه ورسره و نو شپږ وارې پیښه شوې نو دام سید چې ابن مسعود وی چې هیڅوک هم نه و ورسره دام سید چې زه وم ورسره او یا تطبیق داسې چې موږ تاسو ته ترمذی کې را روان ده حضرت نبی علیه الصلاۃ والسلام سره چې دی لاړ بیا نبی علیه السلام د ده نه خط او ورته ویل ته به په دغه ځای کې اوسېږي د خط نه به نه وځې او مخلوق به وینې راځي به خو تا ته خط در ننوځي نه نبی علیه السلام لاړ هلته ژور ځای ته ابن مسعود رضی الله عنه وی ما ته خلک راتله داسې تک تور او داسې چیشان چې مخ و شا یې ما ته نه معلومېده تر خطه به راورسېده بیا به بیرته ورتاو شو ورغله پیغمبر علیه السلام ته چې سپېدې چاودې په داسې وخت کې پیغمبر علیه السلام راغی دی ذاتي نور نه راغله بیا نو پیغمبر علیه السلام ویل چې نن ما ټوله شپه خوب نه ده کړی د ما په ورانه باندې خپل سر مبارک کېښی او ویده شو اوس هلته چې راغی د پیریانو نه راغی نه و ورسره څوک په یغ ځای کې نه و چې ده دعوت ورکوه نفس په سفر کې خو زه وم ورسره چې دیغه ځای نه چې د دې د دعوت نه راغی ما سره ژای و رانه پوښتنه یې وکړه ما فی ایداوتکه د تا په ژي کې څه دي ما ورته ویل نبیذ التمر نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلې تمره طیبه و ماء طهور په دغه اوبه بیا اودس وکړه ای نبیذ التمر مسله را روانه ده چې اودس په صحیح ده که نه ده په صحیح د قیاس مسله کې چې موږ د امام صاحب خبره ذکر کړې وه نو لیلة الجن شپږ وارې شوی په شپږو وارو کې په درې وارو کې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورسره و خو او هغه د بیان په ځای کې نه و بیان په ځای کې نه و نو نفي او اثبات دواړه صحیح دی یا په بعضې وارو کې و په بعضې کې نه و نو هم صحیح ده